دغه خبرونه تاسې ته د ډیوا ګروپ او امارت ګروپ لخوا وړاندې کیږي. د هند په لاس د پاکستان ماتولو په میدان کې ډیری مشهوري پاکستاني تېرې ناهیلې کړې. هند د شلوریز نړیوال جام په یوه سخته او په زړه پورې لوبه کې د خپل سیاسي ډګر همیشني دښمن پاکستان ته ماتې ورکړه. د کرکټ په ډګر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیالي نه یوازې ورزشي لوبه ده، بلکې د دواړو لوریو د پلویانو او مخالفینو ترمنځ احساسات دي. پاکستان چې د لوبې پچه ګټلې وه او لومړی هند ته د توپ وهنې بلنه ورکړې وه، په لومړۍ پاڼۍ کې د توپ اچونې حیرانوونکې ننداره وړاندې کړه او هندي لوبغاړي یې پرې نه ښودل چې لوړ هدف ورکړي. په ورته مهال پاکستاني لوبډله او پلویان یې د لوبغاړو له لوبې راضي ول او دومره ډاډه وو چې ګواکې په نړیوال جام کې د دویم ځل لپاره هند ته ماتې ورکوي. خو هندي لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې د تل په څیر ثابته کړه چې واقعاً پیاوړې لوبډله ده او کولی شي له خپل هر ډول هدف دفاع وکړي. هندي مخکښو توپ اچوونکو خپله سرسخته سیاله لوبډله پرې نه ښوده چې پرې لاس بری شي او حتی پاکستان ته یې د تېښتې لار هم نه وه پرېښې. پاکستاني لوبډله تر وروستیو اورونو تر سخت فشار لاندې راغله او د پاتې منډو په مقابل کې ډېر کم توپونه په لاس لرل. هندي لوبډلې پاکستان ته د 6 منډو په توپیر ماتې ورکړه او یو ځل بیا یې په نړیوال جام کې د پاکستانیانو د بریا هیله په اوبو لاهو کړه. د پاکستان ځوان توپ اچوونکي نسیم شاه چې وروستي اور ته ولاړ و، په دومره اسانۍ یې د خپلې لوبډلې د ماتې له امله په میدان کې وژړل. د دې ترڅنګ میدان ته راغلیو پاکستاني کوچنیو مینوالو هم ډېر ژړل او د پاکستاني بشري حقونو فعالې او د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ په ګډون ډېری پاکستاني مشهورې څېرې ناهیلې له میدان ولاړل. بل لوریا د لوبې په خواله رسنیو د پاکستاني، هندي او افغان مینوالو ترمنځ غوغاوې راپورته کړي. پاکستاني مینوال چې په بیګانۍ لوبې ډېر زړه ماتي شوي د لوبډلمشر بابر اعظم د لرې کېدو غوښتنه کوي. د دوی په وینا د پاکستان کرکټ بابر اعظم او محمد رضوان وژلی، دوی یوازې د خپل ځان په اړه فکر کوي. دواړه باید د پاکستان له لوبډلې وشړل شي. په ورته مهال افغان مینوال د هند په بریا دومره خوشحاله دي چې حتی هندي مینوالو به هم دومره شور نه وي جوړ کړی لکه افغان مینوالو. پاکستانیان چې ډېر کله په نړیوال جام کې د افغانستان پر ماتې خوشحالیږي، دا ځل افغان مینوال وایي خوشحاله دي چې په نړیوال جام کې خدای داسې ورځ ور وښوده چې افغانستان او پاکستان دوه لوبې کړي، خو افغانستان دواړه ګټلي او پاکستان دواړه بایللي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې ماتې سره په نړیوال جام کې 2 پرله پسې لوبې وبایللې او بل پړاو ته یې د خپل تګ هیلې کمرنګې کړې.